بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دې ویډیو کې زه تاسو ته د دې خوب تعبیر کوم چې کله انسان په خپل خوب کې وګوري چې واده یې ده، دا څو حالات لري چې ته خپل واده په خوب کې وګوري. نو د دې باره کې معلومات در کومه او یو څو نور خوبونه دي انشاءالله هغه هم تعبیر وو، اخره پورې موږ سره پاتې شي. نو اول دې باره کې معلومات چې دا خوب کې خپل واده انسان په خوب کې وګوري. اولنی تعبیر خو دا د خبره دا ده چې دا خوب تعبیر نه لري هغه چا لپاره چې هغه د واده په سوچونو کې ده او واده نه لري او د واده په سوچونو کې ده او خپل واده په خوب کې ګوري. نو که څوک دغسې اراده لري یا په همدې سوچونو کې ده، همدا فکرونو کې ده او بیا داسې خوب وګوري چې واده یې ده او خوشحالي ده او خپل واده په خوب کې هره شپه ګوري او بار بار وګوري او بې وخته او هر وخت ګوري، نو دا خوبونه بیا تعبیر کېږي نه، ځکه دا د انسان فکرونه دي، د ورځې د انسان هغه کارونه او هغه سوچونه دي، فکرونه دي چې هغه د شپې به انسان خوب کې راځي، نو دا خوب بیا تعبیر نه لري. دویم حالت یې دا ده چې ته خپل واده په خوب کې وګورې او ته واده نه لرې خو استخاره دې کړې وي، الله نه خیر غواړې، دعا کوې، د استخارې لمونځ دې کړی وي یا دعا دې ویلي او د خیر غواړې او چېرته د واده او خپل واده په خوب کې ته وګورې ستا واده ده، نو دا هم بیا تعبیر لري چې کله بیان شي. نو په خوب کې د واده په خوب کې صرف دومره یو مسله ده چې کله واده کې په خوب کې واده وکتل شي او واده کې ډېر ساز و سرود وي، دا بیا ښه تعبیر نه لري، ځکه دا ساز و سرود په خوب کې دا بیا سرچپه تعبیر کېږي، په غم باندې تعبیر کېږي چې یو مشکل، یو تکلیف، یو مصیبت رسیږي. او چې کله همداسې عادي واده ولیدل شي، ښه حالت کې ولیدل شي او بیا تعبیر کېدلی شي، بیا مختلف حالت لري چې چا سره ستا واده ده، دا څوک ده، که بیخي څوک معلوم نه ده چې دا ستا واده چا سره ده، خو ته ستا واده روان ده او څنګه دې څوک نشته او ته ستا واده ده او ته نه پوهېږې چې دا څوک ده، نو دا کله کله بیا په مرګ باندې هم تعبیر کېږي، په مرګ باندې هم تعبیرېدلی شي. نو دغه حالت کې بیا لږ خطري خوب ده. نور حالتونو کې چې هغه وخت یې صحیح وي، دا خوب وکتل شي او خوب هغه جریان صحیح وي، نو بیا ښه خوب تعبیر لري. هماغه څه کم استخاره او کم کور لپاره کم ځای لپاره استخاره شوي هماغه باندې څه رهنمایي وي بیا تعبیر کېږي. او بل حالت یې دا ده چې ته واده نه لرې خو ته خپل واده په خوب کې ګورې او داسې حالت کې ګورې چې ستا واده یو ډېر معروف شخصیت سره شوي، یو څوک مثلا د یو ملک او د پاچا یا ډېر اوچت یو شخصیت، حکومتي شخصیت، یو ډېر مشهور شخصیت سره ستا واده شوي، دا هم بیا په واده باندې نه تعبیر کېږي، بلکې یو نوی مرحله باندې، یو کاروبار باندې، که ته یو کاروبار کې یو مسله کې په دې باندې تعبیرېدلی شي چې ته دغسې یو کاروبار یو بل شي سره یو نوی مرحلې د ژوند سره ته تعلق جوړېږي او ستا څه په ذهن کې چې هغه ناممکن ده هغه کار انشاءالله کېږي، په دې باندې نه تعبیر کېږي چې کیدای شي همدې کس سره ستا واده شي یا دا سوچونو کې هم د تعبیر کېږي، دا ځکه ته فکر داسې باره کې انسان فکر هم نه کوي چې کله داسې خوب دې وکړو چې یو ډېر مشهور کورنۍ یا د پاچا یا یو حکومتي کس سره یا د لور سره ستا واده وشو یا د زوی سره که ښځه یي نجلۍ وي لیدلې وي، نو بیا په دې صورت کې واده په خوب کې هغه په یو نوی مرحله د ژوند باندې تعبیر کېږي، په یو نوی مرحله د ژوند چې په هغه کې خیر ده او نوی مرحله ده او هغه کې ته خپل اهدافو ته رسیږي. نو دا بل حالت شو. بیا دې بل حالت دا ده چې ته خپل واده په خوب کې وګورې او تا واده وي، ته واده شوی ښځه او که سړی، نو ته وګورې چې په خوب کې بیا ستا واده ده. نو که دا خوب هم همداسې عادي حالت کې وي یا خطرناک حالت چې په هغه کې ساز سرود وي هغسې نه وي، عادي حالت همداسې ګورې، واده خپل په خوب کې ګورې، نو دا او حمل نه وي، یعنې ماشوم نه وي، که د ماشوم حمل نه وي، یعنې که ښځه دا خوب وګوري حمل ونه لري یا څکړی که ګوري نو د اولاد تمه او د ښځه یې حمل ونه لري، په داسې حالت کې بیا د واده په خوب کې لیدل دا هم په یو نوی مرحله باندې تعبیر کېږي، په یو ښه مرحله او یو ښه تغییر، یو مثبت تغییر په ژوند کې په دې باندې تعبیرېدلی شي. او چې کله د واده په خپل خوب کې واده وکتل شي، کله چې واده په خوب کې وکتل شي او په دې حالت کې دا ښځه حمل ولري یا د سړی په واده په خوب کې خپل واده په خوب کې ګوري او ښځه یې حمل لري، نو په دې صورت کې بیا دوه تعبیرونه کېدلی شي، چې د حمل باره کې تعبیرېدلی شي چې د اولاد یعنې حمل اخلي یا د حمل توقع لري یا لري، نو په همدې اولاد باندې بیا تعبیر کېږي
چې دا اولاد د دوی په نصیب کیږي او بیا په دې باندې داسې تعبیرېدلی هم شي که چېرته ته خپل واده په خوب کې ګورې او په دې واده کې دغه ناوی ښه صحیح تا ته معلومیږي یا دا ستا ښځه هغه ښه صحیح تا ته معلومیږي او ښه هغه ګورې بیا په دې باندې تعبیر کیږي چې دا حمل څه ده دا هلک ده او که داسې وي چې هغه ناوی څه ته ښه په هغه نه ګورې تا ته واضح کیږي نه ډېر خو دغه واده ګورې نو بیا په نجلۍ باندې تعبیرېدلی شي دا په دې باندې تعبیرېدلی شي چې یو نجلۍ ستاسو قسمت کې به که حمل وي او که نه وي نو که غواړئ اولاد اراده م وي نو بیا په دې باندې تعبیرېدلی شي چې دا په اولاد باندې تعبیر کیږي نو دغسې تعبیرونه دي د واده په خوب کې لیدل او دا په هر صورت کې صرف یو حالت خطري ده چې هماغه چې په دې کې ساز صورت ولیدل شي نو ساز صورت ونه لیدل شي او دا واده په خوب کې کتل کیږي اکثر ښه تعبیر لري د اکثر ځکه دا په دې سوچونو کې اکثر کسان چې کله ځوانان وي هغوی ته خو دا خوب څه ګوري دومره تعجب آور نه ده خو چې چا واده وي اکثر خلک چې هغه ماته خپل خوبونه وایي نو هغه خلک چې هغوی واده وي زنانه وي یا مردانه هغوی په خوب کې ګوري چې دوباره د دوی واده وي یو چا سره او داسې یو د واده حالت وي نو دا ټول حالتونو کې به په حمل باندې تعبیر کیږي په اولاد باندې تعبیرېدلی شي او په ځینې حالتونو کې بیا په کاروبار او په یو نوې مرحله د ژوند یو ښه تغییر مثبت تغییر باندې هم تعبیرېدلی شي نو دا و هغه د خپل واده په خوب کې لیدل د دې خوبونو تعبیر څو حالتونه من تاسو ته بیان کړ اوس راځو دلته یو څو خوبونه دي وایي پلار مې وفات شوی د حکومت یو مشر جومات ته راغلی وي او پلار او ترونو سره مې ناست وي ما پلار ترې خفه یي مېلمستیا وي پلار مې نه بیا همدا سره به مېلمستیا کړي یعنې څه کله یو په خوب کې یو مشر کس یو حکومتي کس هغه سره په ظاهره کې ستا ملاقات او ستا لیدل ده یا ستا کور ته راتګ دا ممکن نه په ظاهره کې ځکه رابطه هم نه په منځ کې کښېني نو ته په خوب کې ګورې چې هغه مشر کس ستا کور ته راغلی ده او هغه حکومتي کس یا مشر کس هغه ستا کور ته راځي نو دا په دعا قبلېدو باندې هم تعبیرېدلی شي ځکه دا هر انسان غواړي چې حکومتي کس سره رابطه جوړ شي شناخت ورسره ولري تر څو دا کارونه یو شی ضرورت ورته پیښیږي او ضرورت ورته پیدا کیږي هغه ورسره همکاري وکړي کومک وکړي یو د څه مشکلات وي هغه ورته رفع کړي نو هر څوک دا غواړي او چې کله په خوب کې همدغسې حالت وکتل شي نو دا په دعا باندې تعبیر کیږي چې هغه دعا ستا قبلیږي یعنې پاچا مشر د حکومت هر څوک وي وزیر وي نور مشهور شخصیت وي چې په ظاهره کې هغه ستا کتل ممکن وي دا په دعا قبلېدو باندې تعبیر کیږي چې کله ته په خوب کې وګورې چې هغه سره ته ناست یا ستا کور ته راغلی نو په دې باندې تعبیر کیږي چې ته کومه دعا چې کوې د الله نه چې غواړې دعا کوې او غواړې چې هغه الله دعا دې قبول کړي یو منتظر او هغه دعا غواړې قبول شي او هغه خو داسې فکر کوي چې کیدای شي دا دعا قبول نه شو یا نه قبلیږي یا دا کیدای شي امکان ونه لري یا دا کیدای شي ونه شي نو الله تعالی بیا داسې یو خوب په تا باندې وګوري تا ته قناعت درکړي او تا ته داسې یو تلقین وکړي په دې باندې چې دا امکان لري هېڅ مشکل نشته الله تعالی چې ده خو همیشه چا سره رابطه لري او همیشه په هر ځای کې حاضر او ناظر ده نو هغه ذات ته خو بیا به بیخي اسان ده چې ستا دعا واوري او ستا دعا قبول کړي نو په دعا قبلېدو باندې بیا دا تعبیر کیږي نو تا هم څه خوب کې کتلی چې پلار دې هم شته او دا حکومتي کس هم شته نو معنا ده ته وایې چې بیا د پلار سره مې هم دا پېژني خو تېر شوي بیا مېلمستیا کړي بیا وروسته مېلمستیا د پلار د تې خفه یې لږه کوي او مېلمستیا کې دی نه نو په دې باندې تعبیر کیږي د دغه کم دعاګانې چې ته کوې کوم ارمانونه دي دي نو که غواړې دا پوره شي نو په همدې باندې پوره کیږي او همدې باندې الله تعالی ستا مشکلات حل کوي چې ته د پلار هغه حقوق چې په ژوند کې د ادا کوو او د مرګ نه وروسته د حقوق دا ده چې دغه ورونو سره ښه رابطه وساتي خپلوانو سره ښه رابطه وساتي او دغه په حصه کې دعا وکړي نیک عملونه وکړي تر څو ثواب هغه ته ورسیږي صدقه جاریه شي هغه لپاره چې په دې سره ستا انشاءالله دعاګانې هم قبلیږي ستا مشکلات هم حل کیږي والله تعالی اعلم دویم خوب د وایي سهار مانځه وختي ملګري مې ما مانځه ته مخکې کړي او زه په اول رکعت کې وایي سورة العصر شروع کړم بیا وایم دا خو سهار مونځ دی باید اوږد تلاوت وکړم بیا سورة اخلاص هم وایم نو دا هم ښه خوب ده الله دې درته ښه کړي نو چې کله په خوب کې لمونځ وکتل شي دا ښه تعبیر لري خو په هغه صورت کې چې تا لمونځ تا پوره کړی وي او چې کله لمونځ دې پوره کړی نه وي نو معنا دا چې ته یو مسؤلیت ستا په غاړه ده هغه مسؤلیت ادا کول
باندې تا شروع کړې ده خو سر ته دې رسولی نه ده، یعنې معنا داسې دا سر ته ورسوه. په دې خوب کې ته اول رکعت دې په یاد دسې، اول رکعت کې ته صورت عصر شروع کوې او بیا وایي چې باید اوږدې کړم او بیا صورت اخلاص قل هو الله احد شروع کوې، نو بیا نور دې نه ده په یاد، نور دې نه دي ویلي چې بیا دویم رکعت کوې که نه مونځ خلاصوې که نه، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ته یو مشر په حیث باندې خلکو مشر کړې، په یو کار کې مخکې کړې، ملګري دي، کورنۍ مسایل وي، کار مسایل وي، نو په دې کې ته مخکې او ټول خلک منتظر دي، تا پسې اقتدا کړی او تا ته خلک ګوري، ستا نه رنګ اخلي، ستا نه توقع لري چې ته باید دا کار سرته ورسې، چې دا کار باید ته سرته ورسې، یو احساس د مسؤلیت وکړې، یو احساس د مسؤلیت لرې، همدغسې ته غواړې چې دا صورت عصر وایو، بیا وایي چې دا اوږد شي باید او بیا بل صورت سره وایې، بیا هم اوږد شوی نه ده، خو ته فکر کوې چې بس اوس یو څه دغه وشو، بیا نور خوب دې نه ده په یاد، نو معنا داسې که دې یو کارونه او مسایل ستا په غاړه وي، مسؤلیتونه، نو که دې ته ته توجه کوې چې دا ظاهره کې ښه کې، نو دا هم توجه پرې وکړه چې دا سر ته باید ورسې، سر ته رسول د یو کار ډېر مهم ده. والله تعالی اعلم. دریم خوب د خوب مې لیدلو چې ملګري ته مې وایم تسبیح راکړه، ما ته یو ملګری مې ده هغه اول لږ وضاحت یې لیکلی ده چې یو تسبیح زما د ملګري خوښ شوي یو هغه زه ما سره یې وایي په خوب کې هغه کتلی مې بیا همدغه تسبیح ما نه غواړي او زه ورته بل تسبیح ورکوم او دی وایي چې هغه نه ده، خو هغه نه ده او بیا وایي بیک کې خلاص کړمه او په هغه بیک کې نورې تسبیحګانې وي، نو دا خوب تعبیر نه لري، ځکه همدغه ستا سوچ د همدا فکر ده ستا چې ته په همدغه ورځو کې دا تسبیح باندې خبره ده چې تسبیح د ده نه ته غواړې او فکر کوي دا تسبیح به د ده ته واخلې، رنګ یې خوښ شوی ده، تسبیح دې خوښ شوی ده او بیا تا د شپې په خوب کې دا کتلی، نو دا بیا تعبیر کېږي نه، ګرچې تسبیح ښه شی ده د ذکر د عبادت لپاره، د ذکر لپاره ښه شی ده، ښه خلک استعمالوي، خو دلته ځکه تعبیر نه لري چې ستا د فکرونو او ستا د روزمره ژوند او ستا د کار سره دا ربط لري، چې کله د یو خوب هغه زموږ د ورځني ژوند سره ربط ولري او همداسې سړی خوب کې وګوري، نو بیا دا تعبیر کېږي نه، همدې سوچونو باندې فکرونو باندې تعبیر کېږي، یعنې تعبیر نه لري. والله تعالی اعلم. څلورم خوب ده وایي تیږه ده او هغه زه خلاص کړم، منځ کې په یو شي باندې خلاص یې کړم درس پکې او بیا یاقوت یا زمرد په شان قیمتي کانې وي، نور شیشې وي، دا شیان وي د تیږې په منځ کې، نو دا هم ښه خوب ده، قیمتي کانې دا په خوب کې پیدا کول، لاسته راوړل، دا په دې ښه طرف ته تعبیر کېږي، په دې باندې تعبیر کېږي چې یو څه مشکلات وي لکه یو قیمتي کانې یو قیمتي تیږې دا پیدا کول خو اسان نه دي، لږ صبر غواړي، لږ سختي تېرول غواړي، دغسې که ته هم غواړې چې ستا ارمانونه ارزوګانې څه اهداف دې دي څه اراده دې دا غواړي چې هغه پوره شي، نو پوره کېږي انشاءالله، خو لږ تکلیف غواړي، لږ تکلیف غواړي، لږ توجه غواړي، لږ کار غواړي، چې هغه د سختي تیږې نه مراد سختي او تیږه چون سخت ده کلک ده، سختي معنا ده چې دا سختي کلکوالی دا شیان لږ تحمل کړي، نو یو نتیجې ته انشاء رسېږي، داسې په دې خوب کې تا دا شیان لاسته راوړلي دي او فکر کوي چې دا یاقوت ده یا زمرد ده یا قیمتي نور کاڼي دي پکې، نو معنا داسې دا قیمتي کاڼي انشاءالله لاسته راوړې، قیمتي کانو نه مراد مال دنیا خیر ته انشاءالله لاسته راوړې او په ښه طریقې سره، داسې ته په داسې شکل باندې یو شی لاسته راوړې، نو معنا داسې ښه طریقې سره انشاءالله لاسته راوړې، نو دا ښه خوب ده، الله یې درته ښه کړي. والله تعالی اعلم. نو دا و د نن ورځې خوبونه، الله دې وکړي چې دا کوم وروڼه چې دا خوبونه یې لېږلي وو د خپل خوبونو تعبیر واوري او مطمئن شي، که ستاسو سره څه سوال وي نو وضاحت غواړئ نو هم وکړئ او ویډیوګانې لایک کړئ، شیر کړئ ملګرو سره او کوشش وکړئ چې خپل خوبونه وایئ نو وضاحت سره ووایئ، واضح یې کړئ او پوره ووایئ یا ولیکئ پوره، نو انشاءالله ستاسو خوبونه څومره ستاسو خپل خوب پوره ووایئ، واضح ووایئ، اول او آخر معلوم کړي، که څه وضاحت غواړي هغه ماته ووایي، انشاءالله خوب ښه تعبیر کېږي او ښایسته تعبیر کېږي او ماته هغه خوب واضح کېږي او زه کولی شم چې په هغه کې بیا داسې یو خیر خبره تاته وکړمه چې هغه کوم تشویش وي تا سره، کوم منفي طرف ته ستا فکر ځي هغه نه ته وبچ سي، ځکه شیطان دا کوشش کوي چې موږ ته تشویشونه واچوي، دا خوبونه وي کله کله خو دلته خوبونه څه دا ټول اوږد خوبونه وو، خو په دې کې ځینې حصې بیا نه تعبیر کېږي، دا شیطاني وي او د انسان ذهن داسې داسې بیا هماغه کې د انسان ذهن بیا ونښلي او فکر کوي چې دا خو ما داسې خوب کتلی ده، نو چې کله خپل خوب وضاحت سره تاسو بیان کړئ نو هغه ښه تعبیر شي، نو ستاسو زړه مطمئن کېږي او زه باور یم چې ستاسو زړه مطمئن کېږي، ځکه خوبونو تعبیر کې کوم تعبیرونه الحمدلله ما کړي دي نو مطمئن شوي دي اکثر کسان او بعضې تقریبا داسې ریدلي هم دي، یو ملګری و هغه ډېر خوبونه ما ورته تعبیر کړ
او په هغه کې بیا داسې خوبونه مو چې په هغه کې ډېر د رازونو ډېر مسایل په هغه خوبونو کې معلومېده چې کله خبرې ما ورته کولې په دې خوب کې نو دا بیا بیخي حیران کېده او ډارېده او د هغه نه وروسته ویلې چې زه نور تا ته خوب نه تېروم ځکه په دې خوبونو کې زما هر څه ښکاره کېږي په خوبونو کې د انسان هغه بعضې شیان ښکاره کېږي او دا خوب څه ده نو دا د مسلمان لپاره آخر زمانه کې دا یو بشارت ده یو زیری ده یو خوشخبري ده چې په دې باندې الله تعالی مسلمان د ګناهونو نه بچ کوي اطمینان ورته ورکوي او په دې باندې استقامت نصیب کوي مسلمانانو ته خوشخبري ده پکې نو دا خوبونه کله کله تنبیهي هم وي سره متوجه کیي د ګناهونو نه انسان ساتي د یو غلط ارادې نه ګناه نه نو دا خوبونه څه تعبیر شي انشاءالله دې کې به خیري او په دې کې یو خیر څه ماته ده چې هغه خیر همدغه ده چې یو مسلمان ته یو خیر رسیږي تاسو ته دا خیر ده چې دا ویډیوګانې لایک کړئ شیر کړئ او ملګرو سره شریک کړئ او تر څو چې دا خیر ټولو ته ورسیږي او څوک چې ډېر زیات تشویش لري ځکه ځینې خوبونه داسې وي چې هغه همیشه د انسان په یاد وي هغه هېڅکله د انسان نه هېرېږي نو هغه خوب حتما په هغه خوب کې یو شی شته همیشه د انسان په ذهن کې هغه خوب ګرځي نو په هغه خوب کې یو شی شته بیا هغه باید ویل شي یو چاته او دغه تعبیر وضاحت باید وغوښتل شي نو د بل ویډیو پورې تاسو په الله سپارم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته